د افغانانو لپاره د افتخار او له ویاړه ډکه ورځ دا چې څنګه مطلب تر پایه را سره وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. نن د زمري اومه د بیرغ ورځ لپاره ځانګړې شوې. بیرغ ملي سمبول او ملي ارزښتونو کې راځي. بیرغ ته احترام یو ملت ته احترام دی او د یو ملت عظمت ته احترام دی. هر هیواد خپل ځانګړی بیرغ لري او د هر رنګ او هرې نښې تر شا یوه لویه معنا پرته ده او په رپېدو یې ولسونه د غرور احساس کوي. افغانستان د بیرغ نږدې 4.5 کلن تاریخ لري چې بیرغونه پکې په بېلابېلو بڼو اوښتي. د افغانستان اوسنی 3 رنګه بیرغ بیا نږدې 92 کاله تاریخ لري. له هغې وړاندې د افغانستان بیرغ تور رنګ درلود. شاه غازي امان الله خان د افغانستان لپاره 3 رنګه بیرغ جوړ کړ چې تور، سور او زرغون رنګونه یې درلودل. تور رنګ د تیارو او استعمار معنا لري. سور رنګ د افغانانو د مقاومت او وینې تویدو او مبارزې سمبول دی او شین رنګ د خپلواکۍ، نیکمرغۍ او ابادۍ رنګ دی چې له تورو، تیارو او سرو وینو وروسته افغانانو ترلاسه کړی. د افغانستان په ملي بیرغ کې د هیڅ شي کمی هم نشته. هر رنګ یې معنا لري، محراب او ملي نښان لري او مهمه دا ده چې کلمه هم پرې موجوده ده. نن ورځ د افغانانو لپاره د افتخار ورځ د دې لپاره ده چې له دومره دښمنانو او جګړو باوجود دا بیرغ لا هم رپانده دی. د بیرغ ورځ یوه مهمه ورځ ده. په دې ورځ هره خوا د خپلو بیرغونو رپه د زړه تل ته د وطن مینه ښکته کوي. خو د خپل بیرغ دوامداره نمانځنه پکار ده او دا په دې کیږي چې سړی فساد ونه کړي، خیانت ونه کړي، ظلم او وحشت ونه کړي. کومو هېوادونو کې چې دا کارونه نه کیږي د بیرغونو عزت یې خوندي دی. په هر حال دغه ورځ له تېر کال راهیسې لمانځل کیږي چې موږ یې هرکلی کوو. بیرغ ملي سمبول دی او یوازینی هغه څه دی چې موږ ټول قومونه یې تر یوه چتر لاندې راټولېدی شو. د بیرغ ورځ د ټولو افغانانو خصوصا افغان امنیتي ځواکونو ته مبارک وي. دا د دوی مېړانه ده چې دغه بیرغ یې د سر په قیمت رپانده ساتلی. د بیرغ ورځ مو مبارک شه. په آخر کې د یو بیت هم تاسو ته ډالی وي: ای زما بیرغ خو له رنګونو جوړ دی، ته دا تور رنګ د وحشت رنګ بولې. نه ما ته سکون د تورې شپې راکوي. په هر حال تاسو د دغې ورځې د لمانځلو او د افغانستان د ملي بیرغ په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه م راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.